افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په دویمه تمریناتي لوبه کې سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړه. محمد نبي ساحل شاندار او زبردست بالنګ ترسره کړ. رحمت شاه او رحمان لا ګوربز بیا دومره ښکلی او زبردست بیټنګ ترسره کړ چې سریلانکا لوبډلې له خوا نه ستر هدف یې په یوازې ځان په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ. پاکستان لوبډلې بیا د نړیوال جام په دویمه تمریناتي لوبه کې له اسټرالیا لوبډلې څخه هم ماته وخوړله. دوی په لومړۍ لوبه کې له نیوزیلینډ لوبډلې څخه ماته خوړلې وله او هندوستان لوبډلې په نړیوال جام کې خپله دویمه تمریناتي لوبه هم د باران له امله ترسره نه کړله. یعنې د دوی په دویمه تمریناتي لوبه کې هم باران او لوبه یې ترسره نه کړله. او افغان الف لوبډله په سبا د ایشینز ګیم په سیالیو په لړ کې د کوارټر فاینل په پړاو کې د سریلانکا لوبډلې سره لوبه کوي. د دغو ټولو مطالبو په هکله به مینوال ستاسو ته په مکمله توګه په دغه ویډیو کې معلومات درکوم. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوي لایک او چینل مې اتمنه سره سبسکرایب کړئ. نو مینوال د افغانستان او سریلانکا لوبډلې ترمنځ په دغې تمریناتي لوبه کې لومړی بیټنګ سریلانکا لوبډلې ترسره کړ. افغان لوبډلې ته یې د 215 منډو هدف وټاکه. په دغې لوبه کې مینوال د افغان لوبډلې لپاره د بالنګ په برخه کې راشد خان، مجيب الرحمن زدران، نوین الحق، فضل الحق فاروقي او عبدالرحمن یوه وکټه او محمد نبي ساحل بیا 4 وکټې ترلاسه کړې. د بالنګ کولو په برخه کې مینوال د افغان لوبډلې لپاره عظمت عمرزي ډېر خراب بالنګ ترسره کړ. هغه په 3 اوورونو کې 40 منډې ورکړې. عبدالرحمن بیا په 4 اوورونو کې مینوال تقریبا 40 منډې هغه هم ورکړلې. د مینوال دوی د افغان لوبډلې لپاره نن ډېر خراب بالنګ ترسره کړ. کله چې مینوال افغان لوبډلې د هدف د پوره کېدو لپاره میدان ته راغله نو هدف یې په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ. مینوالو د افغان لوبډلې په 21 اوورونو کې 118 منډې او 1 لوبغاړی له لاسه ورکړی و چې په دغه وخت کې په لوبه کې باران شروع سو. د باران وروسته مینوال افغان لوبډلې ته په 42 اوورونو کې 250 منډې هدف وټاکل شو او خوشبختانه افغان لوبډلې دغه 250 منډې هدف په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په اټکېدو سره پوره کړ. په دغې لوبه کې مینوال افغان لوبډلې لپاره رحمت شاه 3 نوي منډې او رحمان لا ګوربز بیا 119 منډې ترسره کړې. مینوال دغه دواړه لوبغاړي آوټ نه شول او ځانونه یې ډیکلیر کړل او په پای کې مینوال افغان لوبډله وتوانېدله په دغې لوبه کې سریلانکا لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر باندې ماته ورکړي. پاکستان لوبډلې بیا نن د نړیوال جام په دویمه تمریناتي لوبه کې له اسټرالیا لوبډلې څخه هم ماته وخوړله. دوی په لومړۍ تمریناتي لوبه کې له نیوزیلینډ لوبډلې څخه ماته خوړلې وه او دا د نن له اسټرالیا لوبډلې څخه هم ماته وخوړله. نن اسټرالیا لوبډلې پاکستان لوبډلې ته د 351 منډو هدف وټاکه. پاکستان لوبډلې بیا یوازې 330 منډې ترسره کړې او لوبه یې اسټرالیا لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر باندې وبایلله. البته مینوال بابر اعظم په دغې لوبه کې ډیکلیر شو. هغه 90 منډې ترسره کړې وې او ځان یې ډیکلیر کړ. او د هندوستان لوبډلې دویمه تمریناتي لوبه هم نن د نیدرلند لوبډلې په وړاندې په نړیوال جام کې د باران له امله ترسره نه سوه. د هندوستان لوبډلې لومړۍ تمریناتي لوبه هم په نړیوال جام کې د انګلند لوبډلې خلاف چې وله هغه د باران له امله نه وه ترسره سوې. او افغان الف کرکټ ملي لوبډله به سبا د ایشینز ګیم سیالیو په لړ کې د سریلانکا لوبډلې په وړاندې د کوارټر فاینل په پړاو کې لوبه ترسره کوي. دغه لوبه مینوال د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو باندې به شروع کیږي او تاسو کولی شئ دغه لوبه په ژوندۍ بڼه له DD سپورټ تلویزیون څخه وګورئ. مینوال نن د کوارټر فاینل په پړاو کې هندوستان لوبډلې نیپال لوبډلې ته او پاکستان لوبډلې بیا هانګکانګ لوبډلې ته ماته ورکړله او د سیم فاینل پړاو ته یې لاره پیدا کړه. که چیرې افغان لوبډله هم سبا سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړي نو دوی به هم سیم فاینل پړاو ته لاره پیدا کوي.